همدغه ورور بل سوال کړی دی چې د بعضو خلکو نه ما دا اورېدلې ده دا خبره چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر چې دی هغه په افغانستان کې دی نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه او که صحیح نه نو قبر یې کوم ځای کې دی د جواب نه مخکې دا خبره یاده کوي دا بعض خلک په دې مسلو پورې ډېر نښتي چې د پلاني صحابي قبر کوم ځای کې او پلاني پیغمبر یو خو تاریخي کې سړی معلومات را جمع کوي او علم زیاتوي هغه جدا مسله ده خو زموږ په دې ملکونو کې دا تصوف والا یاران چې کوم دي او دا قبرونو والا او دا درګاونو دربارونو والا بیا به رانه خفه شي بل ورځ یو خفه شي نو دربارونو او درګاونو والا د هغوی یې دقې سره کار دی د پلاني پیغمبر قبر او د پلاني پیغمبر قبر او د پلاني بزرګ قبر او د پلاني ولی الله قبر یو سړی وایي چې ته ولې په دې رد کې کیدای شي دوی تاریخي معلومات را جمع کوي نه تاریخي معلومات نه را جمع کوي هلته په دې دوی پوره کاروبار رواني اوس حسین رضی الله عنه ته وګوره د هغه د سر په باره کې اختلاف دی چې د هغه د سر کوم ځای کې دی یو قول دا دی او دا ښه قوي قول دی چې عراق کې دی یو قول دا دی چې وایي شام ته وړی شوی او بعض وایي نه جي ایران کې دی او بعض پکې لا دا وایي افغانستان کې دی او بعض مصر کې دی ځکه د یو عالم نه تپوس شو عربي عالم هم د دې ملک وایي شیخ صاحب ته دې باره کې څه وایي چې دا سر کوم ځای کې دی نو هغوی د جواب نه مخکې خو دا یاده کوي دا خبره چې په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې د هغه سر یو اول خو دا مسله وي واضح سرونه یې یو سر نو چې سر یو نو پوه شي چې دې مسله کې دروغ ښه ډېر دي او کمزورې خبرې پکې ښه ډېرې دي نو دې قصو پورې به نښتو د ده سر کوم ځای کو هغه کوم ځای کو دا پیغمبر کوم ځای کو دا پیغمبر کوم بل دا خبره ته ذکر کم دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېرو علماو خبرې کړي دي چې دا اکثر د دې پیغمبرانو د پخوانو پیغمبرانو د قبرونو په دې نوم چې دا درګاونه او دربارونه جوړ شوي دي که نه دا ګورې اکثر بې تحقیقه دي او څه سند یې نشته مسله به رانه بیا ډېره اوږده شي که موږ دغه تفصیل له ورشو چې د کوم پیغمبر قبر په کوم ځای کې صحیح ثابت دی او د کوم هغه نه دی خو اکثر څه دي د تاریخ یې نشته راځو دې مسلې له چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر کوم ځای کې دی په دې کې اختلاف دی د علماو یو قول دا دی او دا د ټولو نه مشهور قول دی او بلکې تحقیقي قول دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه د هغه چې کوم د امارت قصر او د هغه د امارت او د مشرتیا ځای هم هغه ځای کې هغه ښخ کړی شوی دی په کوفه کې کوفه کې وګوره هغه عراق هملته ښخ کړی شوی دی په تاریخ بغداد کې د خطیب بغدادي دا خبره نقل کړې ده دغه شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی اکثر په تاریخ باندې پوه خلک دا خبره کوي دویم قول دا دی چې هغه په کوفه کې ښخ کړی شوی دی خو ځای نه دی معلوم دریم قول دا دی چې هغه په کوفه کې ښخ کړی شوی دی بیا د هغه زوی حسن رضی الله عنه راوړی مدینې ته څلورم قول دا دی چې قبر یې نه دی معلوم دا څلور اقوال دي په دې کې مشهور په دې ټولو کې نږدې قول صحت ته هغه دا دی چې هغه په قصر د امارت کې ښخ کړی شوی دی په کوفه کې خو په دې قصر کې دننه هغه په کوم ځای کې ښخ کړی شوی دی دې هم پته نه لګي ځای هغوی په خپله په هغه ټیم کې ورک کړی دی وجه یې دا ده نښې ورانې کړي دي وجه یې دا و چې په هغه ټیم کې د هغه اختلاف و د خوارجو سره نو دا یره وه چې داسې نه د ده دا قبر خوارجو ته معلوم شي او راشي د دې قبر بېعزتي وکړي او یا د قبر نه راوباسي نور څه بېعزتي وله وکړي قبر نه یې راوباسي دا قبر وله وران کړي نو د دې د یرې نه هغه قبر هغه واضح نه کړی شو چې په دې قصر کې دنه په کوم ځای کې د هېڅ پته یې نه لګي ښه بیا اولنی کس چې دا دعوه یې کړې وه چې د علي بن ابي طالب رضی الله قبر په نجف کې دی نجف دا په عراق کې یو ښار دی 302 هجري کې دا دعوه شوې وه او دا یو کس ابو شجاع په نوم باندې هغه دا ویلي وي د علي بن ابي طالب قبر دلته دی
اوس عجیبه خبره ده 300 کاله بعد دې ځوان ته پته لګي چې قبر کوم ځای کې دی هغه په نجف کې دی دا ټول پالتو خبرې دي اوس چې دغه ځای کې نشتي نجف کې او دا دعوه کوله چې دروغ دي نو افغانستان ته د کوم ځای نه دا قبر لاړ وایي چې په مزار شریف کې د هغه قبر دی کوم ځای ته د هغه قبر افغانستان ته د هغه قبر ورسېد څنګه هغه چا وړی دی هلته او ولې یې وړی دی او د دې څه تاریخي حقیقت شتي او که نه څه سند شتي او که نه قیل وقال قیل وقال کې خبره روانه جی دا ویلی شوي دی او جی دا ویلی شوي دی دا شان دا دروغ د آدم علیه السلام د قبر مبارک کې خلک خبره کوي څوک وایي هلته قبر ده څوک وایي دلته هود علیه السلام قابیل او نور داسې نیکان خلک د هغوی مبارک هم خلکو خبرې کړي وي قبر یې هلته ده او دلته ده او دلته ده او دلته او هېڅ سند ورسره دې خبرې نه نو دغه شان دا خبره چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر په افغانستان کې دی په مزار شریف کې دا بې سنده خبره ده هېڅ تاریخ او هېڅ حقیقت نه لري دې مسلې ته راځو که بالفرض وبه لږ ساعت له ځان چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر معلوم شو او هغه دی په افغانستان کې یا دی په عراق کې یا په ایران کې یا په مدینه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه خو پرېږده صحابي دی د یو پیغمبر قبر معلوم شو چې دا د پلاني قبر د پلاني ملک کې دی بیا هم که درته معلوم هم شي نو څه ولې دوی دا دومره حیرس جوړ کړی دی د معلومولو ځکه چې دغه ځای کې بیا د قبرونو په خوا کې کفریات او شرکیات د هغې دپاره لار کولول قبرونو ته سجدې د هغې نه طوافونه هلته خپل حاجتونه د قبر والا نه غوښته د هغې ښکلول د هغې خاوره په ځان راښکوده که بالفرض دا ځای معلوم شي چې علي بن ابي طالب په کوم ځای کې دی خو دا کارونه بیا هم ناروا دي اوس زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر معلوم دی که نامعلوم دی معلوم دی خو دا کارونه هلته جایز دي نه دي جایز نو د علي رضی الله عنه د قبر په خوا کې به څنګه روا دي چې هلته بیته مزار جوړ که او درګاه او دربار پې جوړ که او تجارت روان که او الحمدلله د دې خلکو تجارت هغه د ډېر حده پورې ختم دی عوام اوس الحمدلله پوه شوي دي په دې قصو باندې اوس یو بله فتنه راوتې د هغه کردي صاحب ملا علي کردي پیژنې که نه دا هغه چوف والا سرکار رور دی دویمه نسخه یې ده وایي چې دی چاړاګان او دی ړنده او دی دا کوي او دی دغه د عربو علماو پې خبرې کړي دي دی سعودي عرب کې نیوی شوی و دلته مدینه کې دا قصه سټارټ کړه ته خو دا خیال و چې دا هم کسې دغه قصو والی دي بوی تو ښه علاج یې ولو کو واپس یې ولی حیران یم زه دې بعضو خلکو ته چې یو سړی ورته قرآن او حدیث بیانوي د هغه سره طبیعت به نه لګي چې یو سړی دا قصې کوي دا دروغ دا بس په هغه پسې به روان د الله نه یره پکار ده او د هرې خبرې تحقیق پکار دی هر اواز کوونکي پسې مه ځه د ځان نه ادعا مه جوړوه عقل استعمالوه قرآن او حدیث ته ګوره چې څه یو سړی راغی وایي زه جي ما لړانده راولي سترګې به کار شروع کړي او ما له کاڼه راولي غوږونه به کار شروع ته اوس روان شي ته خو د دې سړي اصل نسل خو وګوره که نه دا سړی عالم دی که نه دی دی که عالم دی دی د کوم ځای نه فارغه دی د ده عقیده څه ده د ده منهج څه دی د ده څه مطلب دی څه مطلب دی که نه ورځه پسې سم خیال دی نو تحقیق کوئ ورونو ټولو ته زما دا نصیحت دی زما ګورې په دې خپلو پښتنو باندې خصوصا او بیا عموما په ټولو مسلمانانو باندې زړه سوځي ځکه موږ دا قسمه خبرې کوو یعنی که هر قسمه مولا دی که قبوري دی او که صوفي دی او که هر څوک دی زموږ ورسره څه ذاتي دشمني خو نشته چا سره خو خبره دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې مسلمانانو د دین خراب نه شي چېرته عقیدې خراب نه شي چېرته منهج ګډوډ نه شي د هغې دپاره دا خبره کوو نو الله دې زموږ د ایمانونو او د عقیدو حفاظت وکړي دا یو ورور سوال کړی دی چې که چېرته په رکوع کې یا په سجده کې
ما نه یېر شي چې ما څو پیرې سبحان رب العظیم او سبحان رب العلا ویلي دي نو سجده سهو به کوم او که نه؟ الجواب ګوره تسبیح پاکي بیانول د الله په سجده کې او په رکوع کې دا یو پیر واجب دی. څو پیرې واجب دي؟ یو پیر. او چې څومره زیاتې اجر سیوا کېږي. خو کم سے کم یو پیر واجب دی. اوس دا رونو کې زه به کې یعنې په حساب کې ګرځم چې 3 پیرې مې ویلې او که 5 پیرې مې نو په ما باندې سجده سهو شتې او که نه سجده سهو کم ځای نه راغله. لازم خو نه دی چې ته به د عدد یادوې چې ما 3 پیرې سبحان رب العظیم وویې او ما 5 پیرې سبحان رب العلا وویې. نه دا خو لازم خو نه دی. بلکې که ته قصدن عمدن یو پیر وویې او بس نو صحیح دی که نه صحیح دی وشو ځکه چې یو پیر واجب دی. زیاتول اجر ډېري. که ته حساب کې ختم شي چې یاره ما څو پیرې ویلي نو په دې سره سجده سهو نه لازمیږي. والله اعلم.